رابسې رزل وکرانت رابسې د موږک مرګ چې راسي نو خامخا به ځان در پسې پورې رسوي. زه یو خبره وکړم ګرو وروره. یوه خبره ولې وروره؟ دوې خبرې په وکړه، درې خبرې په وکړه. ستا خوله د هر څونه خبرې چې په کوې وایه څه خبره ده؟ په اصل کې ما په ممبۍ کې ستا د مېرمنې سره ولیدل. هغه ډېره ښه ده. زما مطلب دی اخلاق یې ډېر ښه وه. هغې ستا دپاره یو پیغام راستولی دی. څنګه پیغام دی؟ په ممبۍ کې چې وکرانت ستا سره هر څه وکړه په هغه کې ته هېڅ لاس نه لرې او ستا د خسر د پریتې د پلار د وصیت سره سم هغه د 10,000 میلیونو الماس چې تا پریتې او وکرانت ته ورسېږي دا یې په کیسه کې لا نه ده. هغه مازې ستا څه طلاق غواړي او هغې ویله چې که ته هغې ته طلاق ورکړې نو هغه به د خپلې برخې الماس ته زما د مېرمنې وکالات مه کوه ښه. نه زه هغې ته طلاق ورکوم او نه یې پرېږدم او زما په شخصي کارو کار مه لره. که نه رزلې د دې به دې شاخ کړم. پرېږده یاره. ګوره ډېرې مهمې خبرې کوو. لاړ به سو ستاسې کور ته. یا تاسې زما په کور کې نسئ اوسېدلی. ولې؟ په هغه وکرانت هېڅ باور نشته یاره. په تاسو به خلک پسې کړي نقیبه معلومات ورکړي چې موږ ټوله سره یو یو. نو موږ به چیرې اوسېږو؟ د امریکا پر درګزي به بېدېږو. د دوی دوه سره ولاړ شئ. خپل کور یې وګڼئ ښه. خپل کور مو دی. تاسو چیرې اوسېږئ؟ موږ د شني ورور د کوره سره اوسېږو. او وایي شني نه ګورو چیرې اوسېږي؟ هغه زموږ د کوره سره اوسېږي. ستاسو د همتاسې دواړه چیرې اوسېږئ؟ موږ دوی څنګ پر څنګ اوسېږو. څنګه د څه خو به زه درد مه دروله. کښېنه کښېنه. داسې د دې پولیس نه پېژنم که نه د دې مې وژي رزل. بیا دې دوزخ ته راورسېدلو. ارې واه واه ښایسته کور دی ښایسته کور دی. او وایي زه چیرې باندې ته د کومه ځایه شروع شوې ما صفات کوئ. او وایي صفت یې کوې که غیبت کوې چې دننه ولاړ سې در معلوم به سي. څه دې وویل؟ हम تا ته جون خدای د زموږ پر کم ژوندار. समझा? कोई नौकर वोकर नहीं है क्या सामान उठाने के लिए? हाँ मैंने भाई हमारा तो यही काम है. मैं कुली नंबर 1 और ये कुली नंबर 2. चलो भाई दामाद जी सामान उठाओ और डांडिया खेलने को तैयार हो जाओ. चलो. زموږ میلیونران راورسېدل. و ژر کوه ژر کوه ژر کوه ژر دا پیسې ځینې راواخله. راځئ مهرباني وکړئ. راځئ دا دی د دنیا تر ټولو خطرناکه پټ ځای زموږ کور. او هغه زموږ خونه ده. هغه دا اشپزخانه و موږ خو هلته اوسېږو ټوله ورځ. هغه تشناب دی اوبه یې ښه ډېرې دي یخې تودې دواړه. که مو خیرن کالي مالي راوړي دي هغه به در پرېولو. ښه راغلاست ښه راغلاست. ودرېږئ. دا څه کیسه ده؟ د کوم ځای فقیران دي راوستلي دي؟ ډېرېږئ مه زموږ هره ورځ دغه حال یې یوازې نن نه. ای زما ګرانې دوی زما انډیوالان دي. اوس د هندوستانه سره راله. ستا ځنځیر والا ستا نوم څه شو؟ چوټه چتري او دی رڼا. و یو څو ورځې دلې اوسېږي. ولې به اوسېږي؟ دا مسافرخانه ده. تا ته چې مو ځای در کړی دی دغه لا ډېره ده پوه سوې. ونیسئ ژر ووځئ. ګرانې ته خو زما خبره واوره. ستا خبره ما در ننه پورې اورېدلې ده. یا نو بیا یې نن ولې واورم؟ ښه وایه ښه وایه. ژر کوئ دواړه به دا خپلې غوټې واخلئ او د باندې ووځئ. او وایي تاسې ځئ که مو دا غوټې د باندې در وغورځوم. پام کوه چې لاړې تو نه کې. پام کوه چې تو نه کې. نه خوارکی نوکې بندېږي. او دی خوارکی به ګونګی د ماس په اشارو خبرې کوي. او وایي دا ګونګیان لیونیان کاڼه مو بیا دلته ولې راوستلي دي؟ ورسه هلته یې په دولتي روغتون کې بستر که. ژر کوئ ووځئ. څه وخت سمانه همدا اوس دستي. ونیسئ ووځئ. د څه وخت راځي چې دا چټیات شروع کړي دي؟ موږ څه نه وایو د دې خو دا معنا نه ده چې موږ ګونګیان یو. که مې اعصاب درته واوښتل ته لا ولاکه شپه راڅه وکړې. تا ولور به دواړې وباسم. چپ سه. ته چپ که. د چوټه چتري و مخته به چې نه وه. ناکي چټیات به نه وایې. زما د مور په مخ کې تا د داسې خبرو کولو جرأت څنګه وکړئ؟ داسې غلي ډېرې خبرې دې وکړې. نور نو چپ سه
کنی هغه ستا په کوپړۍ کې چې هغه دغه دی چش دی هغه دغه یاره مغزه او وایي هغه نو د ښځو په کوپړۍ کې کله سته یاره هغه چش دی هغه د راوڼ په لسو کوپړیانو کې چې وه او رام ځینې راوکشه کوپتا ځینې جوړه کړه هغه چش دی غرور و غرور په یوه ګړي کې به د کوپړۍ څخه در ختم کړم دا سره ډول راته ګورې موږ دواړه ځلمبېږو د هغه در مخه موږ ته ښه شنې زړې چاره بخېږه پوه سوې شنې راځه بد ګوري انا دا ګورو او یوکران د 100 میلیونو خبرې کوي او موږ ته یوازې 50 میلیونه پکښې راکوي ته ګوره ما چې د ګورو سره کومه ژمنه کړې ده هغه اخري ده زه د دې الماسو په کیسه کې لا نه یم وا پر کول څونجې ټینګې نن مې ستا څخه یو نوی شی زده کوي او وایي پر تا خو به 10,000 میلیونه قربان کړم څه په وایي ډېر ښه زه د 100,000 میلیونو د الماس په کیسه کې لا نه یم خو یوازې ایړه په کیسه کې دی وی خوري دا میټایي وی خوري ما په خپلو لاسو در جوړ کړي دي وی خوري او ژر راته ووایاست چې 10 میلیونه چیرې دي منا په اصل کې خبره دا ده چې اول دا میټایي وخوره وروره ورته وبه وایو ګنې چې خوړلي مو دي هغه به لا بېرته راسره وکاږي هېڅ نه کېږي ما چې ته دا جرأت وکړ ویې خوره پرمجید ګرانې ډېر خوندور میټایي دې جوړ کړي دي اوس ته دا پرېږده او د میلیونو خبرې وکړه جانې خبره دا ده چې 1 میلیون روپۍ خو څه یوه روپۍ ملا نه ده راوړې چې شي د ګورو ګلاب خطرې خبر چې مور کې موږ خپله ښکېل سوو د جایزې ټوله پیسې ویړه نه ته ورسېږي چې شي د جایزې پیسې هغو دواړو ته ورسېږي د جایزې پیسې هغو دواړو ته ورسېږي موږ ته خو چې دا میټایي را ورسېږي د هغه لا ډېر دي پام کوه چې لاس ور نه وړې بېرته یې په غاب کې کښېږده او دواړه ورسئ و مېلمنو ته ناری ور تیار کړئ ژر کوئ درته مې ویله چې اول به میټایي وخورو بیا به ورته ووایو خو تا د مخه ورته وویل ناکه مصرفونه مې وکړل هندوستان ته مې واستول او دوی دغسې راته راله ځئ ورسئ ګرانې په کور کې مېلمانه دي عزت خو به کوې اوه ولې نه مور دا نو اوس د کولو خبر ده ډاکټره ډاکټره اوس ما دا په تا ته سوي دي څه کیسه ده هر څه خو به ښه یې هېڅ کیسه نه ده نو بیا دا څه کیسه ده څه درته ووایم ټینا زه خو لیونی سوی یم د ته وخت راشي هغه نړیوال بدماش ګورو ګلاب خطرې زموږ همسایه سوی دی څه شي نړیوال بدماش ګورو ګلاب خطرې ستاسو د کور سره اوسېږي نو ولې زه په انګریزي درته ګاډ یم او دا خبره ته نن ماته کوې او وای ډاکټره هغه خو زما مینه ده راځه راځه هله راځه هغه چیرې دی هله راځه ژر کوه راځه هله دغه سره وینم څه کیسه ده دا اوس کور دی کې عبادت ځای د سهار راهیسې ولاړې زنګونه وایه دا د برق بل دې خو سر ورکوي یا ما خو دا ستا دپاره راوستلې ده ته اوس ډاکټره که دلال یې دا کارونه پرېږده پوه شوې ځه کش پر واچوه دې ځای ولاړ شه څه کیسه ده ښکېل سوې لغړیه د جنګ دپاره نه یم راغلی په مرګ پسې دې نه یم راغلی دا شرموښکۍ دې بیا د کومه ځای راوستلې ده دا زما سکرټره ده او خبره یم عمر 10 کاله 10 کاله د 10 کالو خو نه معلومېږي په 10 کلنۍ کې دې د ډیلي په اورګاډو کې ارمونیه غږوله زه ښه وایم دی فقیر و دی
دا دونه ډېرې پیسې په فقر ګټلې دي په کومه اورګاډي کې فقر کوئ د ارمونیې په بکس کې دي مخدره مواد راوړل د ممبئی څخه و ګجرات ته د ګجرات څخه و ممبئی ته دغسې ده په آرترو مابس کې د 2 کالو سزا په 2 میاشتو کې د کومندان د بوټو د رنګولو په بانه د هغه توپنچه د هغه پر چیک ونیول او وتښتېدلې کوچنی چاکو لوی مابس په کوچني چاکو د ټوله مابس وبېروي او وتښتېدلې دا څونه ډېرې خبرې کوي دا مینا کار خرابوي ټینا کومه ټینا زما سکرټره ټینا په هغې څه سوي دي د رادا کوڅې بدماش بابو باټلي تا چې په سپینه ورځ د ټولو په مخ کې په بازار کې پسې ځغستل هغه هم په لڅو پښو یا چمپلان یې په پښو وه او بیا ته د هغې سیمې بدماش سوې ته څوک یې د کومه ځایه راغلې دننه راځه ستا خو زما د ژوند ټوله کیسه په یاد ده په خدای چې ډېره خطرناکه نجلۍ یې دا واخه زما او ستا د انډیوالي یو کوچنی سوغات ګورو دا خو هغه توپنچه ده و تا چې د بابا والپین په خوله کې د ترمامیټر پر کبور ایښې وه دا هغه دی تی در سره کښېږده مننه زه چې درته ګورم خورا ده دا وسلو سره مینه لرې بدماشانه وسلې دې ډېرې خوښې دي مور و پلار دې غږ نه درته کوي مور خو مې په کوچنیوالي کې مړه سوه او پلارجان 10 کاله در مخه مړ سو او ښه وایي زما پلار هم دغه کاروبار پر مخ بیوي تا یو وخت د چمن چپو نوم اورېدلی دی ته چمن چپو لورې ته د چمن چپو لورې دلته راسه چمړیا ستا پلار دی هرای دا د چمن چپو لور ده اوهو نو دا خو خانداني بدماشه ده خو هغه ما د وسلې چلول را زده کړي دي هغه خو زما استاذ و زما پلار ستا استاز نو خو اوس بیا ته زما استاز څه د استاز فیس چې ځینې ما دروازه در سره بنده کوي سمه ده سمه ده چشکې پلارجان هغه ته وځه او تی څښې درځه وبخښئ وروره تاسې خور او ورور د لیک شنې بانډار وکئ موږ به در سره ولاړ سو درځه په کوله وروره درځه ته بلې ما ستا دپاره تازه شیدې راوړي دي اول یې ته وڅښه څه شي ته وڅښه ویې څښه چتری چیش دی شیدې ستا دپاره شیدې اول یې ته وڅښه بلې اول یې ته وڅښه سمه ده
Precies gaan je. Les moet je silwai. Ni mai ma. Karar. Ta ma. Karar. Pachame na payaje. Gada. Les moet je silwai. Ni mai ma. Dasi. Da be akal lori. Ne wais di moet je. Garda de خلاص kre. Was chish moet sam. What she would some. Hey. تا مارته شیدې ورکړې چې د هغه ذات نورم خوږې سي. जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे, और जिसे पाना खोना है वो प्यार करे। हर सितम जो सहे, दर्द गम जो सहे, मेरी जान वो प्यार करे। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे। हर सितम जो सहे, दर्द जो सहे, मेरी जान वो प्यार करे। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे। कभी दिल इसमें तड़पे, कभी इसमें मिले आराम, कभी नाम हुआ इसमें, कभी इसमें हुए बदनाम। कभी दिल इसमें तड़पे, कभी इसमें मिले आराम, कभी नाम हुआ इसमें, कभी इसमें हुए बदनाम। एक पल का मिलन इसमें बरसों की जुदाई है, इसमें रंग रलियां है, इसमें तन्हाई है, इसमें रंग रलियां है, इसमें तन्हाई है। जिसे ख्वाब संजोना है वो प्यार करे, और जिसे पागल होना है वो प्यार करे, जिसे पाना खोना है वो प्यार करे। हर सितम जो सहे, दर्द गम जो सहे, मेरी जान वो प्यार करे।
जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे, जिसे पाना खोना है वो प्यार करे। ګورو سبا تور کارګه د سپینې لۍ پر اوږو باندې په رڼا ورځ راکښته کېږي. دا کارغه یوازې دی؟ یا وروره د کارګه سره مینا هم ورسره ده. ته وایه چې وای راسي بیا به ورسره ګورو. زه پوه شوم د ځان دپاره جلا جلا بغیوش جوړوي. اوه ته چپ سه ته چپ سه وروره تا ته چا وویل چې خبرې وکړه؟ ایړه په هوا کې جال ورته وغوړوه، دواړه مرغان ونیسه، وزرونه ځینې پرېکړه او په سیمه ییز میوزیم کې ټاپې پر ووه. ته فکر مه کوه وروره چې داسې وګڼه چې د مرغه پر وزر ټاپه وویل شوه. دواړه به مړه کړو، الماس به د بانګه سره واخلو او ځینې په هوا به سو. دا خلک چیرې د الوتو خبرې کوي؟ دا ته څنګه خبرې کوي؟ زما خو پیچې سر نه خلاصېږي. نو ته نه پوهېږې؟ زه نو څه په خبر یم؟ ما هم د چا څه پوښتنه وکړه. او وای ډاکټره دا خو دوی په شپر سره خبرې کوي. زه به سر در خلاص کم. کارغه یعنې وکرانت او مینا یعنې د کارغه خو دواړه امریکا ته را روان دي. په دواړه به د غرمې ډوډۍ وخورو، مګر د ماښام په ډوډۍ به د ټول عمر دپاره ماړه کړو. پوه سوې؟ څه یې درته وویل؟ مېلمستیا ده او په مېلمستیا کې د غرمې او د ماښام ډوډۍ پر یوه ځای ورکوي. د بیاکلانو مشره د هغه در مخه چې دوی دواړه دلته راسې موږ به ګلان ور په غاړه کړو. په غاړه یې که د مېلمنو سره خو باید چې دغسې وسي. خو وروره ته د چیشته ور په غاړه کوې؟ د ګل ګلاب، ګل عباسي، د چمبیلي داسې دی چې دا امریکا ده. دلته د مخه له باید ګلان راوړه. او وای یاره هغه امیل نه، هغه در مرګ وروسته چې د ګلانو امیل ور په غاړه کوي د هغه امیل خبرې کوم. پوه شوې؟ زه نو څه په خبر یم؟ زه خو تر اوسه مړ سوی نه یم. زه خو تر مرګ وروسته به ووینې. ته ښه وایه. تر مرګ وروسته به نو زه څنګه وینم؟ ناکې خبرې کوي. هر وخت چې زه مړ شوم بیا به ووینې. نو ته اوس څه وخت مرې؟ او وایي زه ستا تر مرګ وروسته مړ کېږم. او وایي چې موږ دواړه مړه سو نو دا ګلان به څنګه وینو وروره؟ او وایې چتري خرابه نانا دې غواړي. غراری مو بند کوئ. ولې د دواړو کار د لي ور خلاص کم؟ وایم د دواړو کار د لي ور خلاص کم. تاسو څو نفره یاست چې زما کار خلاص؟ تاسو ټول ته به درې الماس درکم. بس چې مازې هغه پریتي او وکرانت مړه سي او د دوی د مړینې تصدیقنامه بانک ته وروړم. خورکي ژر کوه د پرواز وخت دی. سمه ده د روانه یم. بله بیا کلام ژر کوه نوخته کېږي. ژر کوه ټلیفون پورته که پورته که لعنت اوی. ناکې دونې ګروپان لګولي دي. وای امریکا ده. اشرف موږ دلته ولې رالو؟ چیش دپاره راغلو؟ دا د هوایي ډګر برق ګورو. اره دا وکران صاحب ولې یوازې را روان دی؟ دا ساتونکی لکه چې په بل شي کې راځي. ته هم ولې اغوښتلي دي؟ ادې یوازې را روان دی. امریکا ته ښه راغلاست وکرانت صاحبه. ستاسو سفر خو به ښه و؟ اوه یا موږ په سفر نه ځو، خدای کور ته جایو. چپ چپ چپ. ښکار خو به شکمن سوی نه. هیڅ نه دی خبر سوی صاحبه. بس ستا د امر انتظار دی. کو وایاست نو؟ څه کیسه ده؟ دغسې پوښتنه مې کول. مال تاسو په سفر کې په تکلیف سوي نه یاست؟ درځئ.
راځئ تاسو کښېنئ. انا موږ په هوټل کې سره وینو، نور پلان به مخته جوړ کړو. سمه ده. ته څه هلته کښېنئ؟ راځه اوس نو ښه شوې چې د بل په موټر کې کښېنې نو خود به دې دغه حالي. راځه خپل موټر ته راځه په خپل موټر کې کښېنه. ونیسه ګورو، کار دې که شروع. تور کارګه په جال کې بند سو. ډېر ښه. دواړه دې چیرې واستول؟ وګرینټ هوټل ته. د هغه ځای حالات ګورم او بیا درځمه. سمه ده؟ ته مازدیګر راسه، نورې خبرې به بیا وروسته وکړو. سمه ده ګورو. وکرانت صاحب د ټولو لوړ منزل مې در نیولی دی. دلته د امنیت فکر مه د وکرانت د امنیت په اړه ته فکر مه کوه. هغه چې هر ځای ځي امنیت ته تر مخه رانیول سوی یي. ته یوازې پر ګروپ فکر کوه. راځه خورې کې. تا ته وایم ته به زما سره اوسېږې. دا څه وایه؟ د ورځې چې مې هر ځای بیایې خو د شپې نه در سره ځم. ته دا زما مېرمن نه پېژنې. چپ شه. ته کوچنی حیوانه تا ته وایم. زه وروره ما ته پر نوي ځای باندې نه راځې، پر بستر خوب. تا ته بیا چا وویل چې ته ویده شه؟ ته به ویښ یې په دې خاطر چې زه ارام خوب وکړم. څنګه انا؟ ښه وایې. ته ورسه د ده سره اوسېږه او د ده په هر حال باندې موږ خبره وه. سمه ده؟ ورسه. سمه ده. ودرېږه علاقې زما په ورور کار مه لرئ. ژر کوه درځه. هغه لوړ منزل ټوله نیولی دی او هغه دغه نه دی. هغه لوړ نه دی. څوک لوړ نه ځي؟ اوه یاره هغه دغه نه دی. په بټن ولو سره چې پورته وکښته ځي هغه دغه سایوان. اوی سایوان نه یاره. اوی هغه دغه هغه څلورو پنځه چې په یو وارې په ننوځي هغه. غلطه خبره مه کوه. دلته ښځې ولاړې دي. غلطه خبره مه کوه. اوه یاره غلطه خبره نه کوم. ستا سر وزه څنګه د خلاص کړم؟ هغه دغه ته څه چې وایي؟ هغه دغه لیفت هغه څوک به پورته چې ځي؟ چې څوک به پورته نه ورځي. ته فکر مه کوې اړه، زه په چم ښه پوهېږم. د ده لغړیان خو د لیفت د باندې ولاړ دی. اوه د شپې به ورسم او لکه پیشې ښه په بیدارې به پر دیواله ور وخېږم او د رزل ټوله حساب به په هغه خونه کې ور ادا کړم. پر پوره 12 بجې به 12 ټوټې کړم. ګورو څه دی؟ ګورو چتري ته دلته څه شکې؟ اره ما هلته نو ما ناکي ولې وخت تېروي؟ اوی ما تا ته نه وویل چې پر وکران باندې پام کوه. اره وکران خو د ګورو کسانو وتښتوئ. چا وتښتوئ؟ اوه تا چې چینایي بدماشان استولي وه. چیرې وه چینایي بدماشان؟ کله مې در واستول؟ دی تا ته چینایي معلومېږي؟ دی تا ته ټوله چینایان معلومېږي؟ نو بیا هغه څوک وه؟ وده زما خبره واوره. هغه بدماشان چې راغله او نفر یې وتښتوئ، خپل یو ادرس مدرس یې تا ته درکړي که یا؟ چپ. اول باید موږ دا معلومه کړو چې هغه چینایي بدماشان او وکران چیرې بیولی دی. ښه اوس به بیا په هغو پسې موږ وچین ته ځو. تاسې که ځئ ولاړ سئ. زما خو خپله چینایي نه دی زده. ستا یې زده منګله وروره. چپ وروره. وکران خو یې وتښتوئ. اوس به نو موږ څوک وژنو؟ د مړینې تصدیقنامه به د کوم ځای راوړو؟ د بانک څخه به الماس څنګه راباسو؟ که الماس په لاس نه راغله نو ازما 3 الماس خو نو ولاړه. یاره ته خو یو کار ولا قسم وکړې ریل ګاډۍ وروره. اول مې درته وویل چې ستا په ژوند ولا قسم کار وکړې. دا ټوله پلان خو دغه لیونی انا جوړ کړی و. بیخي لیونی پلان. یا مور دا ګورو غلط پلان جوړ کړی دی. ګورو بیخي سم پلان جوړ کړی و. پوه شوې؟ زه خو وایم چې دغه پلان ټول سزا باید
چپ چپ فرماسه اوس په موږ الماته نه کوو چپ یې کوي چپ یې کوي ته خبره واوره ایډه دا چا ټلیفون و ګورو یاره وکرانت خو زموږ هغه دغه وختي چی شي وختي او وایي هغه دغه هغه معنا و هغه دغه هغه کوچني کوچني اولادونه چې لري هغه څه ورته وایي هغه د چی شي د خره د سمسارې د سپي د چغال د چی شي او وایي د سپي که د چغالې اولادونه د چا یې اولادونه د مور یې د مور نه یاره هغه د مور خاوند ته څه شوایي د مور خاوند ته څه وایي ماما ورته وایي ماما یا پلارجانه ماما خو د مور ورور ته وایي مور ورور چې هغه خو نو ماما یوه دقیقه اوس دا مور ده و او دا منا د دې لور ده اوس به نو دا د مور و خاوند ته څه وایي زه څه په خبر یم موهنلال پلار وختي ګورو پلار وختي څوک چې موږ وکرانت ګڼي هغه بل څوک و او اصلي وکرانت خو په هغه دغه کې راځي هغه څه شی بولي و په تیاره کې راځي ګورو ډېر ښه نه اوس باید موږ وخت ضایع نه کړو ژر تر ژره باید ګورو ګلاب خطري مړ کړو چیرې بیا پیدا کړو هغه نن چې د امریکا د خیریه ټولنې ډوډۍ ده هلته به رخصېږي نو سمه ده دی خپل رخصونه کوي پر هغه ځای بیا مړ کړو سمه ده صاحبه ته ما پیسې تیارې کښېږده